د ملک د نورو سیمو په شان ممردان کې هم شپږم سپتمبر یوم دفاع ومنځل شوه. د یوم دفاع د ورځې په حواله نن کامرس کالج کې د کامرس کالج پرنسپل منظور الحسن صاحب په مشاعره کې تابعه وشوه چې پکې د کالج پروفیسورانو، طالب علمانو او میډیا نمائندګانو ګڼ په شمول ګډون وکړو. په دې موقع طالب علمانو په سټیج باندې خپل صلاحیتونه پیش کړل. तेरा इशारा गया हर सिपाही तू पुकारा गया ए वतन तेरा इशारा गया हर सिपाही तू पुकारा. मैं जिंदाबाद हूँ, मैं जिंदाबाद हूँ, मैं पाकिस्तान हूँ, मैं पाकिस्तान हूँ, मैं जिंदाबाद हूँ, मैं जिंदाबाद हूँ. مقررینو وینا و چې دا طالب علمان زموږ د دې ملک مستقبل دي. کچېرې دوی د خپل کوششونه دغسې جاري وساتل نو یوه ورځ به دوی د پاکستان نمایندګي کوي. په اخره کې د کامرس کالج پرنسپل منظور الحسن شپږم سپتمبر په حوالې سره د قوم شهیدانو ته د عقیدت پرځونې وړاندې کړې. د دې نه بعد یې په تقریري مقابلو او نغمو کې په اول پوزیشن اغوستونکو طالب علمانو ته نقد انعامات ورکړل او پښتونو سره خبرو کې وویل چې اصل خبره دا ده چې زمونږ نوې نسل چې دی هغې ته اصل حقایق معلوم نه دي چې پاکستان مونږ څنګه اغستی دی، کم تکلیفونو، کم پرابلمز، کم قربانیانو سره مونږ دا ملک اغستی دی. او بیا سپیشلی 6 سپتمبر 1965 دا روز دی چې کم روز انډیا مونږ باندې اٹیک وکړو او د هغې خیال دا و چې مونږ به خپل ناشته به پاکستان کې کوو او زمونږ فوجیانو، زمونږ ایر فورس هغې دا ثابته کړه چې مونږ ودن یو، مونږ داسې قوم وو چې هر وخت خپل حفاظت دپاره تیار یو. او هغه شی دې ماشومانو ته منتقل کول زمونږ اصل مقصد دی چې دې ماشومانو ته پته ولګي چې دا ملک چې دی د حفاظت دپاره مونږ هر څه کولی شو، خپل ایون خپل ژوند ختمولی شو فار د سیک آف پاکستان. ما اورېدل چې تاسو په سټیج باندې ډېره دا خبره وکړه چې ډېر د حیرانتیا مو چې د دې ویکیشن ختم شو، ډایرکټ چې کوم دی سټیج ته راغلی او نن دی چې کوم پرفارمنس وکړو چې سپتمبر حوالې سره ډېر قابل تحسین دي. دا څنګه تاسو منیج کړه دا خبرې دا زه غواړم جوړ کړم؟ اصل خبره دا ده اقبال وی چې ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساکی. اصل خبره دا ده زمونږ نوې پوت چې دی، نوې نسل چې دی ماشاءالله انتهایی د صلاحیتو حامل دی. صرف او صرف دی ته ګایډ لاین پکار دی، یو داسې کس پکار دی چې دی ګوته نیسي او دی ته ښیي چې دا صحیح لاره ده، دې لاره باندې به ځینو کامیابېږي. ګرانو کتونکو تاسو اورېدل د منظور حسن صاحب خبرې حقیقت دی چې زموږ دا بچي چې کوم دی دې خبرې نه غافله دي چې قرباني څه ته وایي او دا 8 سپتمبر څنګه موږ مانځو. نو دا د دې دا اویرنس ته چې موږ له پکار دي چې موږ خپل بچي په هغه تاریخي خبرو باندې خبر کو کوم چې زموږ مشرانو کړي. ما یوسف جان له اجازت راکې د خپل کیمرامین شهاب سره پښتو نیوز مردان.